نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ بیاست. دوستانو نن د تجوید دوهم درس را پیلوو. دوهم درس مو د غاښونو په اړه دی. یعنی دا وایو چې مکمل د انسان مخلوق کې څو غاښونه دي او نومان یې کوم نومان دي. نو د انسان په خوله کې 22 غاښه دي چې 14 غاښونه په لوړه زامه کې دي او 14 غاښونه په لاندې زامه کې دي. په لوړه زامه کې چې کوم په زرغونه رنګ کې 2 غاښونه تاسې وینئ، د دې غاښونو نوم دی ثنایا. 2 په لوړه زامه کې دي، 2 په دغه زرغونه رنګ کې په لاندې زامه کې دي. مخکني 2 غاښونه د زامې د دې غاښو نوم دی ثنایا. ثنایا د 2 په معنا دی، په پښتو کې 2. ثنایا عربي 2 پښتو. دا غاښونه هم 2 دي، 2 لوړ 2 لاندې. د لوړ دپاره د علیا کلمه موږ کاروو او د کښته دپاره بیا د سفلا کلمه کاروو. اوس چې هر غاښ وایو د هغه سره د علیا او سفلا کلمې کاروو. یعنی دغه 2 غاښونه چې کوم په زرغونه رنګ کې تاسې وینئ ثنایای علیا، لاندې 2 ثنایای سفلا. ورپسې په سره رنګ کې چې کوم غاښ تاسې وینئ دوستانو د دې نوم دی رباعیات. رباعیه یعنی 4. په پښتو کې موږ 4 ورته وایو. رباعیه عربي لغات رباعیات یا رباعیه او 4 پښتو. دا غاښونه هم 4 دي، 2 په لوړه زامه کې چپه او رسته طرف ته او 2 هم په لاندې زامه کې چپه او رسته طرف ته. د لوړو دپاره داسې وایو چې رباعیات علیا، رباعیه علیا، او د کښتو دپاره رباعیه سفلا، ځکه علیا لوړ ته وایي او سفلا کښته. ورپسې په شنه رنګ کې چې کوم غاښ تاسې وینئ دې غاښو ته انیاب وایي. انیاب یا ناب دا هم مجموعي 4 غاښونه دي چې د څیرونکي په نامه دي. انیاب عربي لغات یا ناب او څیرونکي پښتو. موږ ځکه د څیرونکي لغات ورته انتخاب کړی دی چې دا غاښ په غاښونو کې تر ټولو تیره غاښ دی. کله چې د یو شي د څیرلو ضرورت سي نو بیا موږ د دغه غاښ څخه کار اخلو. دا 4 غاښه دي، 2 په لوړه زامه کې چپه او رسته طرف ته، 2 هم په لاندې زامه کې چپه او رسته طرف ته. د لوړو دپاره انیاب علیا وایو او د کښتو غاښو دپاره انیاب سفلا. ورپسې دوستانو په اسماني رنګ کې غاښ چې تاسو وینئ دې ته ضواحک وایي چې دا هم مجموعي 4 غاښه دي، 2 په لوړه زامه کې چپه او رسته طرف ته، 2 په لاندې زامه کې چپه او رسته طرف ته. لوړو ته یې ضواحک علیا، کښتو ته یې ضواحک سفلا وایي. ضواحک یعنی د خندا. دې ته ځکه د خندا نوم ورکول سوی دی چې کله انسان تبسم وکړي نسبتاً تر دغه ضواحکو غاښو پورې غاښونه معلومیږي. ورپسې په ژړ رنګ کې 3 غاښه دي. دغو 3 غاښو ته بیا طواحین غاښونه وایي چې 6 په لوړه زامه کې چپه او رسته طرف ته دي او 6 هم په لاندې زامه کې چپه او رسته طرف ته دي. لوړو ته یې طواحین علیا او کښتو ته یې طواحین سفلا. طواحین یعنی ژوونکي. دې ته مو د ژوونکي نوم ځکه انتخاب کړی دی چې کله د ژولو ضرورت سي نو بیا په غاښونو کې موږ دغه د زامې د 3 غاښو څخه زیات کار اخلو. او ورپسې اخرنی غاښ کوم چې په نارنجي رنګ کې تاسو وینئ د دې غاښ نوم دی نواجز. نواجز یا ناجز دا د پوره کولو معنا لري، پوره کوونکي. ځکه پوره کوونکي ورته وایي چې د دغه غاښو څخه وروسته نور غاښونه نشته، غاښونه پر همدغه ځای باندې پوره کیږي یا مکمل کیږي. دا هم مجموعي 4 غاښه دي. نو ټوله 22 غاښه سوله، 4 ثنایا، 4 رباعیات، 4 انیاب، 4 ضواحک، 12 طواحین او 4 هم نواجز چې جمله 22 غاښه کیږي. او دوستانو د زامې په غاښونو کې 1 ضواحک دی،
درې طواحین دي یو هم نواجز دی دا یې 5 یو ضواحک 3 طواحین په ژړ رنګ کې دا یې 4 یو په نارنجي رنګ کې نواجز دا یې 5 دغه 5 غاښو ته بیا اغدراس غاښونه وایي الاغدراس د اغدراس کلمه چې ده د غدرس اخیستل سوې ده غدرس په عربي کې زامې ته وایي یو ضواحک 3 طواحین 4 یو نواجز 5 دغه 5 ته اغدراس وایي اوس نو 10 غاښونه اغدراس په لوړه زامه کې دي 5 رستې خواته 5 بیا چپې خواته همدغه اسماني غاښ پکښې کې دي بیا 5 په لاندې زامه کې چپې خواته 5 په لاندې زامه کې رستې خواته چې 10 لوړ سول او 10 لاندې سوله د لوړو دپاره اغدراس علیا د کښتو دپاره اغدراس السفلا دوی خو یو پلا خپل نومان درلوده په شنه رنګ کې ضواحک په ژړ رنګ کې طواحین او په نارنجي رنګ کې نواجز دغو درو قسمو غاښونو ته چې سره جمع کوي 5 غاښه ورڅخه جوړیږي بیا دغو 5 ته اغدراس غاښونه وایي نو دغه د غاښونو درس دی امید لرم چې تاسې به یې په پوره فکر سره ولولئ او یاد به یې کړئ د نن ورځې درس مو همدومره و او یوه خبره دې یادې چې دوستانو خپل ملګري او دوستان مو تجوید زده کړي یوټیوب چینل ته را دعوت او انوایټ کړي تر څو تاسې هم په دې ثواب کې را سره شریک سي او تجوید زده کړه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب مه هیروئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته